پاک د دې خبرې بیان کی چې د قیامت علامات څه دي، لکه د قیامت نښې، هغه غټې غټې نښې چې کله به د قیامت په ورځ باندې هغه کارونه به کېږي، نو د هغې متعلق څه د الله ذکر کوي. واوره جي، الله پاک قسم خوري لا اقسم بیوم القیامه. الله وی قسم خورم زه په ورځ د قیامت باندې. الله وی زه قسم خورم په ورځ د څه باندې، لکه د قیامت باندې. ګوره تاسو ته ما مخکې ویلو چې کله الله پاک د یو خبرې دپاره قسم خوري، نو دا خبره څه دی، لکه دا حقیقتا کې څه دی، لکه یو ډیره مضبوطه خبره وي. او تاسو نو تپوس کوم، زمونږ د پښتو په معاشره کې چې کله یو سړی په یو خبره باندې قسم خوري، رښتینی قسم د دروغو نه، نو د دې څه مطلب دی چې لکه دې خبره کې څه دی، لکه تاکید دی، دا خبره صحیح ده، دا خبره څه ده، لکه یقیني ده، ځکه پې قسم خوري. په خبره باندې پوه شئ، لکه د دروغو په خبره خو څه دی، لکه قسم نه خوري. خو داسې هم شته لکه په دروغو په خبره هم څه دی، لکه قسم خوري. شته که نه، لکه ډېر څه داسې. نو الله پاک څه دی، لکه په دې صورت کې وی لا اقسم بیوم القیامه. الله وی زه قسم خورم په ورځ د څه باندې، لکه د قیامت باندې. نو چې الله پاک د قیامت په ورځ باندې قسم خوري، د دې دا مطلب دی چې دا قیامت خامخا راتلونکی دی. په خبره باندې پوه شئ، دا قیامت څه دی، لکه خامخا راتلونکی دی. بیا ورپسې الله پاک دویم قسم خوري ولا اقسم بالنفس اللوامه. الله وی زه قسم خورم په هغه نفس باندې چې د قیامت په ورځ به د خپل ځان ملامته کوي. څه مطلب لکه مطلب د دې نه دا دی چې د قیامت په ورځ دا کافران به د خپل ځان به ملامته کوي، ځان ته به بد رد وي، ځان ته به څه د کنزل وینا به کوي، خپل ځان به ملامته کوي، او دا به وایي چې موږ خو د قیامت دا ورځ دروغ ګڼه، دا خو په رښتیا راله. په خبره باندې پوه شو، لکه دا خو څه دی، لکه په رښتیا راله. زموږ یو استاد هغه به وي مؤمنان د قیامت ورځې ته به ډېر په انتظاري چې د قیامت ورځ به کله راځي. کافران د قیامت ورځ خو مني نه. یو شاګرد ورته وي استاجي وي دا تاسو ووي چې مؤمنان به د قیامت ورځې ته ډېر انتظار کوي، وي دا به ولې کوي؟ وایي زه خو پخپله به د قیامت ورځې ته ډېر انتظار کوم. هسې خبره یې وکړه. نو هغه شاګرد ورته د دې خبرې څه مطلب دی؟ وایي زه د دې وجې نه د قیامت ورځ ځکه زر غواړم چې د محمد رسول الله دیدار وکړم او د الله دیدار وکړم. هغه به داسې ویل، پوه شوې؟ هغه به وي د قیامت ورځ ځکه زر غواړم چې د محمد رسول الله دیدار وکړم او د الله دیدار وکړم. نو کافر په قیامت باندې څه کوي؟ ای خو د قیامت د ورځې نه څه دی، لکه انکار کوي. نو الله قسم خوري، الله وی زما د قسمي په دې ورځ د څه باندې، لکه د قیامت باندې. او الله وی زما د قسمي په هغه نفس باندې، په هغه کافرانو باندې چې کله د قیامت ورځ پرې راشي، دوی بیا خپل ځان ته کنزل وینا کوي چې دا خو موږ دروغ ګڼلی او دا ورځ خو څه دی، رښتیا راغلله. دریم نمبر، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. آیا د انسان دا خیال کوي چې موږ به هرګز جمع نه کړو دا هډوکي د ده؟ حضور علیه السلام له یو کافر راغی، یو کافر ورله راغی، ورته وی او د کافر سره لاس کې د یو قبر نه زاړه اډوکي راغستو، زاړه اډوکي د انسان د بدن اډوکي چې هغه مکمل څه دی، لکه بیخي واسطه شوي. او حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته هغه اډوکي داسې مخې ته وغورځول، ورته وی ته دا وې چې زما رب به څه دی، د قیامت په ورځ دا ریزه ریزه دا کمزوري اډوکي به دا به الله واپس رایوځی کړي او انسان متې جوړیږي. حضور پاک وتی او زه دا ویم دا زما الله په دې قادر دی چې د قیامت په ورځ به دا انسان څه دی، د اډوکي به رایوځی کړي، غوښه به ورواچي، انسان متې جوړ شي. لکه الله ته هېڅ ګرانه نه ده. موږ او تاسو چا پیدا کړو؟ الله پیدا کړو. ماشوم پیدا شي، دله زندګي څوک ورکوي؟ الله ورکوي. رزق څوک ورکوي؟ الله ورکوي. تاسو ته ما بل ورځ یو مثال درکړو چې معمولي ګوته کې لږ فرق راشي، نو 20 ورځې به دې ورته پلستر اچولي او درد به م کوي، تکلیف به مي، لیکن الله پاک دا ګوته پیدا کړې ده، دا لاسې پیدا کړې، سترګې موږ تاسو له راکړي، مخ لاسونه هر څه، او چې د الله په قدرت سم دی، خرابي پکې نه راځي، نو هېڅ تکلیف پکې نشته. په خبره باندې پوه شوې؟ لکه نو الله په دې قادره دی چې دا د انسان دا ریزه ریزه دا کمزوري اډوکي، دا ختم شوي اډوکي، دا به الله پاک په خپل قدرت دوباره رسموي، دا به واپس د انسان ژوندي کېږي. دا یاد ساتئ جي، د انسان دا هر انسان نه دی، هر انسان
چې کله قبر کې کېښودلی شي که نه او دا قبر کې 3 ورځې تېرې شي 3 ورځې دې خبرې ته چې دا چې کله زما دا اورېدلې ده که نه زه ډېر زیات خفه شم 3 ورځې تېرې شي نو عام انسان چې دی عام انسان لکه مثال شهید نه دی د الله دوست نه دی ځکه د الله دوستان د شهیدان صحابه کرام پیغمبران خو نشته صحابه کرام اوس نشته هغې زمانه خو تېره شوې ده کم شهیدان دي ولیان دي نو شهیدان او ولیان د په دې خپلو قبرونو کې صحیح سالم پراته دي هغې الله پاک څه دي نه خرابوي خو عام انسانان چې کله مړه شي که نه کافران شو مثال منافقین شو نو چې کله مړ شو د قبر کې کېښودلی شي قبر کې نو 3 ورځې پس نه 3 ورځې پس د دا خېټه وي ډز ناریږي دا خېټه ډز ناریږي بیا د هغې نه پس نه دی لکه 3 ورځې بعد بیا 10 ورځې پس چې دی که نه نو بیا د دې انسان د دې سترګو دا اوبه چې دي دا ګاټې دا ویلی شي دا ختم شي دا چپړ شي او بیا د دې مخ نه رو دا غوښې ختمیږي او خېټې ډز کړي دي قبر کې څه دی د الله په قدرت څه دی چینجي پیدا شي هغه خوري بس دا اډوکې پاتې شي دې کې ډېره زمانه تېرېږي بیا د هغې نه پس دا خاوره دا اډوکې خوري دا اډوکې هم ختم شي خو صرف او صرف د هر انسان چې دی دا یو اډوکې دی چې هغې ته د دې ملا د دې لاندې دا ملا نه ده د دې دا اډوکې نه د دې دا سر دا به نه خوري کېږي نور به دا ټول اډوکې څه دی دا ختم شي صرف دقه اډوکې نه دی دا نه ختمیږي او نه خوري کېږي دا به د قیامت په ورځ به الله پاک څه دی لکه د دغې اډوکې سره به دا نور اډوکې د هر یو شی به یوځای کوي الله به ترې واپس انسان جوړ کړي په خبره باندې پوه شوې لکه نو د عام انسان څه دی لکه په قبر کې 100 ورځې پس ډز کړي 3 ورځې پس کم ولیان دي شهدا دي صلحا دي د الله خوښ بندګان دي سوونه زرګونه کاله تېر شوي دي په خپلو قبرونو کې صحیح سالم پراته دي تاسو به اورېدلي تاسو به کتلي مي ډېر مشرانو کتلي دي شهیدان یې کتلي دي بزرگان د الله تعالی چې کوم دوستان دي ولیان دي صلحا دي شهیدان دي دا په خپلو قبرونو کې صحیح سالم پراته دي په خبره باندې پوه شو ښه خبر رانه بل خوازي ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه الله وایي د انسان د دې خبرې ګمان کوي خیال کوي چې ولې موږ به دوباره بیا هرګز نه جمع کیږو موږ به نه جمع کیږو هرګز الله وایي ولې نه بلا قادرین علی ان نسوي بنانا الله وایي ولې نه موږ خو په دې قادر یو چې تا به موږ دوباره جوړو په خبره باندې پوه شوې دوباره جوړول د انسان الله ته هېڅ ګران نه دي یو شی چې په ړومبي ځل جوړی که نه نو هغه ګراني ما ستا دپاره ګراني ما ستا دپاره الله ته هېڅ ګرانه نه ده خو چې یو شي یو پیره جوړ کو او بیا دوباره جوړی بیا اساني په خبره باندې پوه شوې الله ته د اول نه مسانه وه اوس هم ورته اسانه ده بیا به هم ورته اسانه الله په هر څه قادر دی بیا ورپسې بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه الله وی دا انسان د دې خپلو ګناهونو د دې فسق او د فجور د وجې نه څه دی لکه او د کبر د څه دی وي یسأل ایان یوم القیامه تپوس به کوي چې د قیامت دا ورځ به کلی دا څوک لکه دا د کافر وي څوک لکه کافران څه وي دا قیامت دا ورځ به کلی نو الله پاک جواب کوي فاذا برق البصر الله وی وره الله وی د قیامت ورځ به کوي چې کله دا سترګې وبریښیږي څه شی لکه سترګې وبریښیږي څه مطلب سترګې وبریښیږي که تاسو خیال کړي په د اسمان کې چې کله هغه پړق رڼا وشي د باران په ټیم کې برق پړق رڼا هغه د بجلۍ تیزه رڼا نو هغې ته څوک کتی شي مخامخ نشي کتی که نه سترګې برېښی که نه لکه نو چې دا د دنیا هغه پړق دی چې د انسان دا سترګې برېښی چې کله د قیامت ورځ شي دا نظام ختمیږي او چې هغه به څومره تیز پړقار به کوي څومره تیزه برېښنا به کوي هغه زموږ ستاسو سترګې هغه نشي برداشت کولی نو الله وایي قیامت به هلې چې کله د انسان څه وبرېښېږي لکه سترګې وبرېښي یعنې مطلب دا چې دا نظام ختم شي دویم نمبر الله وایي وخسف القمر وی قیامت به علی چې کله دا سپوږمۍ بینوره شي اوس خو سپوږمۍ رڼا کوي که نه لکه سپوږمۍ څه کوي لکه رڼا کوي او الله وایي د قیامت په ورځ به دا ښکلې سپوږمۍ چې ده دا به څه دا به ختمه شي دا به ختمه شي خبره باندې پوه شوې وجمع الشمس والقمر او الله وایي جمع به شي دا نور او سپوږمۍ نور به راښکته شي
نور به شي لکه راښکته شي. نو بیا به چې دا نور راښکته شي، سپوږمۍ بېنوره شي، دا نظام په ختمېدو شي، دا اسمان په ختمېدو شي، دا هر یو شي په ټوټې ټوټې شي، نو بیا وره انسان به څه وي؟ یقول الانسان یومئذ این المفر. انسان به وي دا کافر به وي کم خو تختمه، چرته وتختمه، زما را تېښتې ځای کوم ځای دی؟ دا خو د قیامت ورځ راله، زه کوم ځای ته وتختمه؟ نو هلکه بیا د تېښتې ځای شته په هغه ورځ باندې؟ لکه نه، بیا چېرته شته؟ په خبره باندې پوه شي. نو الله به ورته کلا لا وزر، الله به ورته هرګز کافرانو هرګز په تاسو باندې ستاسو دپاره د تېښتې ځای نشته، تښتې ما منډې مه وهئ. دا به ورته د الله طرف نه ویل کي الی ربک یومئذ المستقر، صرف د ستاسو د خپل رب ته په دغه ورځ باندې څه دی لکه ټکانه ده. بیا به د هغې نه پس څه دی لکه نو بیا به د حساب کتابونو دا نور څه به شروع کي. او دا آیات ساتئ جي روایتو کې راځي چې قیامت دا هیبتناک منظر نه دی، هیبتناک منظر، دا سخته ورځ د قیامت چې راځي که نه، نو دا به په مؤمنانو مسلمانانو باندې نه راځي. ګورئ قیامت به ولې راځي؟ لکه چې کله په مخ د ځمکه باندې د الله بندگان او د الله پاک ویونکي د الله پاک یادونکي ختم شي، نو قیامت په راځي. قیامت خو په کافرو باندې راځي. خالقه قیامت به په چا راځي؟ لکه په کافرو به راځي. او موږ خو به دا وایو د موږ د استاد خبره چې موږ قیامت ته ډېر انتظار دی چې زر راشي چې موږ د چا دیدار وکړو؟ لکه د الله او د محمد رسول الله دیدار وکړو. انشاءالله ځو به جنت ته. ښه انشاءالله. خجي بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بيوم القيامة، قسم خرم پرز د قیامت باندې، ولا اقسم بالنفس اللوامه، الله فرمای قسم خرم په هغه نفس چې ځان ملامت کوونکی دی. ایحسب الانسان، آیا خیال کوي انسان ان نجمع عظامه چې موږ به هرګز جمع نه کړو هډوکي د بلا قادرین، ولې نه موږ به ضرور جمع کو، موږ قادر یو په دې باندې علی ان نسویه بنانا چې دې به ټیک ټیک باندې څه دی لکه د ګوتو بندونه به د جوړ کړو. بل یرید الانسان، بلکې غواړي انسان لیفجر امامه چې فسق او فجور وکړي او د ځان نه مخکې. یسأل ایان یوم القیامه، تپوس کوي دي چې کله به ورځ وي د قیامت. فاذا برق البصر، پس چې کله وبریښیږي سترګې، وخسف القمر، او بېنوره شي دا سپوږمۍ، وجمع الشمس والقمر، او جمع شي نور او سپوږمۍ. یقول الانسان یومئذ، وی بدا انسان په دغه ورځ باندې این المفر، اوس چرته وتښتمه، کلا لا وزر، هرګز نشته چرته ځای د پناه. الی ربک یومئذ المستقر، صرف ستا رب طرف ته په دغه ورځ باندې ټکانه ده. ینبأ الانسان یومئذ، خبر به ورکړي شي انسان ته په دغه ورځ باندې بما قدم واخر، په هغه څه چې د مخکې لیږلي وي. بل الانسان علی نفسه بصیره، او به هغه څه چې وروسته پریښي وي، بلکې انسان به په خپل ځان دلیل دی. ولو القا معاذیره، اگر چې جوړې کړي دي ډېرې بهانې. صدق الله العظیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب کریم چې دا کم درس موږ په خپل دربار کې قبول کړي، څه کمی رانه شوي خدای موږ ټول معاف کړي. یا الله ګناهونه معاف کړي، یا الله زموږ د ټولو خطاګانې معاف کړي، یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي، یا الله د ټولو امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. حاضرین چې خدای دا کم ملګري ناست د ټولو زندګۍ کې برکت کړي، چا څه مشکلات خدای مشکلات ختم کړي، چا څه پریشانۍ ختمې کړي، یا الله د چا کورونو کې بیماری ختمې کړي. رب کریم د دې جماعت په دې بیل کې چا چې څومره اخلاص کړی دی خدای ټولو د اخلاص په خپل دربار کې قبول کړي. یو امیر صاحب څه نوم یې دی لکه ماله خو نوم نه راځي، دا د شیخ ته پلار څه نوم دی؟ فضل مالک.
امیر صاحب چې دی هغه د دې جماعت هغه بیل چې بقایا څومره پیسې وي هغه وي دا به ټول زه داخل کړم بلکې داخل یې کړو خدای دې ورسره خو کړي الله دې ورسره خو کړي زمونږ ټولې مشترکه 1400 روپۍ وي بقایا تقریبا څونه راځي لکه 3,500 روپۍ پکې هغه ورکړي نو الله دې ورله د دې بدلې ورکړي د دې یو روپۍ په بدل کې دې ورله لکونه دې ورله الله ورکړي د زامنو په کاروبارونو کې دې الله خیر او برکت نصیب کړي او خدای دې ورله ډېرې خوشحالۍ ورکړي کومو ملګرو چې پکې چا 1 روپۍ ورکړه که 10 روپۍ ورکړه د خدای د ټولو د اخلاص قبول کړي وصلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و آله